راځو مخته وایو create database using database wizard. راځو وایو چې څنګه موږ کولای شو چې یو نمونه دی ډیټابیس نن جوړ کړو چې تاسو صرف ورسره آشنا شئ چې آیا موږ څنګه کولای شو چې یو ډیټابیس په ام اس اکسس کې جوړ کړو. نو راځو د دې د ام اس اکسس ته خلاصولو څو طریقې وي هغه ما په اولینه ویډیو کې ډیسکس کړې. نو راځو صرف دلته زه وینډو بټن پریس کوم او نوشته کوم اکسس. راځو کلیک کوم. تاسو کتلای شئ چې ام اس اکسس خلاصو مخکې له مخکې دلته تاسو کتلای شئ چې ریسنټ یعنی هغه ډیټابیسونه چې تازه مخلاص کړي او کار باندې سوی هغه دلته راړي. او اوپن اودر فایلز که چیرې تاسو غواړئ چې یو بل ډیټابیس هغه تاسو خلاصول غواړئ دغه آپشن په ذریعه باندې تاسو هغه خلاصولی شئ. او بل راځو دلته ډیټابیس بزنس او دغه کوم آپشنونه چې دا ما په تیر ویډیو کې تاسو سره ډسکس کړ. نو نن راځو وایو چې یو ډیټابیس څنګه موږ کولی شو چې جوړ کړو. نو راځو په دې کې یو هغه ټمپلیټس دي هغه تاسو کتلای شئ چې هغه مختلف قسمه وي. په هغه کې که تاسو وغواړئ چې د کاروبار په اړه باندې یا د نور څه معلومات شي د هر څه په اړه که تاسو غواړئ هغه مطابق تاسو ډیټابیس جوړولی شئ. دلته تاسو کتلی شئ چې ټمپلیټونه یې راواړول هوم انوینټریز و دغه رقم نور ډېر زیات ټمپلیټونه دي. نو راځو موږ په دې باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک کوئ او دلته نوم ورکوو لږ څه انتظار به ورته وکړو چې دی ډاونلوډ شي. کله چې موږ دغه ټمپلیټ یا دغه ډیټابیس نه نوم ورکړو دی به داسې خلاص شي. دلته نیویګیشن پین له دې ځایه له تروسه موږ دا کتلی شو چې د موږ د فایل دغه کوم سټرکچر چې ده دا څنګه ده او موږ کوم قسمه ټیبل یا فارم یا کیوري کوم قسمه شان موږ لرو هغه تاسو له دغه ځای څخه کتلی شئ. اوس ګورئ که دلته دغه یو ډیټابیس ده یعنی آیټمس و که دلته زه یو شی نوشته کم بعد له هغه بیا نور څه معلومات وغواړم ور واچوم هغه ور اچولی شم. او که چیرې دلته تاسو فارم یا کیوري یا ریپورټ دا کوم قسمه شان جوړ کړي هغه هم تاسو له دغه ځای څخه اکسسولی شئ. او بله خبره که چیرې تاسو ام اس اکسس هر وخت خلاصوئ یا مخکې موږ له دې سره مخه ده له اکسس سره باید موږ راسو په دغه ټاسک بار باندې کوم دغه ام اس اکسس آیکن چې ده په دې باندې کلیک وکړو او بعد له هغه راسو پین ټو ټاسک بار یې کړو. کله چې دی موږ پین ټو ټاسک بار کړو بیا به دی همدالته وي له دغه ځایه چې موږ ښه په اسانه باندې اکسسولی شو. او بل راځو که وایو چې یا دا خو اوس موږ لکه مخکې یو ټمپلیټ و دا مو خلاص کړئ. که وایو چې موږ یو داسې ډیټابیس جوړول غواړو چې ټول معلومات دې موږ په خوښه او ټول یعنی له صفره دي موږ په هغه باندې کار شروع کړو. نو راځو د هغه دپاره بیرته فایل ته له فایله بعد کله چې موږ په فایل باندې کلیک کړو دوهم آپشن اول انفو ده دوهم آپشن نیو ده. نو موږ به راځو په نیو باندې به کلیک کړو. کله چې موږ په نیو باندې کلیک کړو دلته تاسو کتلی شئ بلانک ډیسکټاپ ډیټابیس په دې چې موږ کلیک کړو دا یو صفري ډیټابیس یعنی له صفره چې موږ کار باندې کوو هغه ده. نو راځو دلته زه نوم ورکوم یا student information system یعنی دا نوم ما ورکوئ. له نوم ورکېدو بعد راځو دلته دغه کوم کریټ چې لیکلی ده د یو صفحې نومه نشان ده او په دې باندې کلیک کوم. کله چې موږ په دې باندې کلیک کوو موږ به د ام اس اکسس هغه ورک ایریا ته ورسو. له دې ځایه بعد موږ کولی شو ټیبل یا له ټیبله بعد کریټ ته راسو کیوري ویزارډ فارم ډیزاین سو یا دغسې نور کوم آپشنونه چې سو ریپورټ سو ریپورټ ډیزاین یعنی دغه ټول آپشنونه چې دي له دې بعده موږ په خپل ډیټابیس یعنی په خپل فایل باندې اپلای کولی شو. نو په دې ویډیو کې هم دغونه په بله ویډیو کې به ان شاء الله تعالی موږ کوم دغه اډوانس آپشنونه چې دي هغه به ډسکس کړو.